Salam. I warmly extend زه د ملګرو ملتونو په استازیتوب ټولو افغانانو ته د اختر مبارکۍ او نیکې هیلې وړاندې کوم. موږ له جګړو د خلاص اختر په اړه ستاسو په هیلو کې شریک یو چې هر کورنۍ وکولای شي دغه مهم او ځانګړی وخت په سوله کې ولمانځي. د زغم او طاعت په دغه شیبه کې موږ د ټولو افغانانو په خوا کې یو چې تر هر څه ډیر د سولې غوښتنه لري. زه په ډیر درنه هیله کوم چې د یووالي او همدردۍ دغه احساس چې د اختر په ورځو کې ترې خوند اخلو له دغو بختورو ورځو وروسته هم دوام وکړي. ملګري ملتونه له 15 کلونو راهیسې د افغانستان د خلکو په خوا کې ولاړ دی او کار ورسره کوي. اجازه راکړئ دا ډاډ درکړم چې موږ هیڅ چیرته د تلو پلان نه لرو. موږ غواړو چې دغه بهیر ته دوام ورکړو او له تاسو ټولو سره کار وکړو. موږ به په افغانستان کې د یو بشپړ ملکی سازمان په توګه له خپل بې پریتوب څخه په ګټې اخیستو په راتلونکو ورځو کې له ټولو افغانانو سره کار وکړو. موږ درک کوو چې د کووید 19 او د بدلیدونکي امنیتي فضا له اړخه رامنځته شوی ګواښ رښتیا هم د اندېښنې یوه سرچینه ده. ډاډه اوسئ چې ملګري ملتونه کاملا د افغان خواو پر راغونډولو تمرکز لري او د سولې د خبرو اترو تر ټولو ښه ممکنه چانس شتون لري چې یو سولیز حل ته لاره هواره کړي. رښتینې او یوازینۍ ممکنه حل لاره. د روژې مبارکه میاشت چې د مهربانۍ او تفکر وخت دی ژر پای ته رسیږي. زه هیله لرم چې اختر د جګړو له کبله پر رامنځته شویو خطرناکو کړاوونو د فکر او تعامل یو فرصت شي. خو تر دې مهمه دا ده چې اختر داسې وخت دی چې ټول د سولې په تړاو د نویو ژمنو په چوکاټ کې زموږ د نویو هڅو ترڅنګ ودرېږي. ستاسو ستر شاعر رومي ویلي څه چې تاسو غواړئ هغه ستاسو په لټه کې دی. موږ پوهیږو چې هر افغان د زړه له تله د سولې په لټه کې دی. راځئ چې په ګډه دغه مهم منزل ته دوام ورکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کورنۍ په استازیتوب زه په ډیر درناوي ستاسو کورنیو ته له خوښیو ډک اختر او د یوه سوله ییز راتلونکي هیله کوم. Eid Mubarak.